الله رب العزت په سورة حجرات نهم نمبر آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. په بل یو آیت کې سورة نساء 9 نمبر آیت دی. رب العالمین فرمایي ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. د دې دواړو آیاتونو په اړوند به زه لږ تفصیلي وغږېږم. ګورئ، یو یهود دي په دنیا کې او دویم نصرانیان دي چې دا مجموعه اهل کتاب دي. اهل کتاب همیشه دا غواړي چې مسلمانان دي په امن کې نه وي، مسلمانان دي په خپل مابینځ کې په اختلافاتو کې وي، په خپل منځي جګړو کې دي وي، په خپل منځي قتل و قتال کې دي مصروفه وي، او موږ د دوی په مابینځ کې سالم یو او محفوظ دي یو، او موږ د دوی له دغه قتل نه د خوند واخلو. دا یو قسم د دوی هغه جاهلانه لوبه ورته وایو، او که د دوی کفر او غلوف کفر ورته وایو، دا له اوس وخت نه ده، دا له ډېر پخوا نه راشروع دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له دور نه راشروع تر دې آنه پورې یهود او نصرانیان یعنی مجموعه اهل کتاب که اوس په نوي عصر کې دا نومونه ورته واخلو لکه اسرائیل دي او امریکا ده او یا د هغوی متبعین دي، دوی ټول همدا غواړي چې مسلمانان دي په قتل و قتال کې وي. بیا همیشه د دې لپاره سعی او کوشش کوي چې داسې یو څوک واخلي په روپیو باندې یا په څه ناکاره وعدو باندې، په غلطو وعدو باندې هغوی د ځان غلامان جوړ کړي، د ځان لپاره خادمین جوړ کړي. دا اوسنۍ قصه نه ده، دا ډېر پخوا نه را روانه وه دا خبره. نو په هغه اساس باندې یو قسم پروژه اسرائیل او امریکایانو مخته روانه کړې ده. هغه پروژه تقریبا داسې معلومیږي چې څنګه دا 40 کاله یا 43 کاله دغه ملت په غوغا کې موږ اړولی یو، موږ کافرانو دا ملت هم په اختلافاتو کې راوستلی یو، دا ملت هم په قتل و قتال کې راوستلی یو. څنګه اوس یو داسې نظام شاهدان دي چې هغوی ته پوره امن ده، او داسې یو نظام ده چې عادلانه نظام وي، داسې یو نظام ده چې د ټولو متفقه آراو په خوښه باندې ده یو نظام، او داسې یو نظام ده چې ټول اقوام پکې مکمل ښه سهیم او ښه برخدار دي. داسې یو نظام چېرته کافر غواړي، او داسې یو نظام چې هغه کې د شریعت مکمل نافذ وي. دا داسې نه چې موږ دعوه ده، د موږ ملت دعوه نه ده، یا داسې هم نه ده چې د امارت مسؤلینو دا دعوه ده، بلکې دا د ټولې دنیاوالو، د اسلامي نړۍ هم نه ده بلکې د ټولو دنیاوالو هم دا دعوه ده چې او د دې تایید کوي چې امارت اسلامیه یو 100% یو شرعي نظام او یو پرامن نظام او پرامن ملک ده، او تقریبا چې څوک د ښه تحلیل خاوندان دي هغه بیا دا وایي چې د امارت اسلامیه په اداره کې ټول اقوام مساویانه حقداران خلق دي پکې، او هر یو قوم ته پوره حق ورکړی شوی ده. نو کافران دا چېرته برداشت کولی سي چې په افغانستان کې داسې یو نظام وي؟ نو دوی خامخا به یو څوک پیدا کوي دې ته چې دغه خلل کې راولي په دې نظام کې او د اخلال کې. نو هغه پروژه د ما په ګمان باندې تقریبا د پاکستان فوجي رژیم دا په غاړه باندې اخیستې ده، او دوی اوس غواړي چې په افغانستان کې دغه پروژه پلي کړي، او دا دوی ته چې کومه خبره سوې ده په همغه ترتیب باندې دوی عملي کړي او پلي کړي. نو د دوی هدف په دې کې دا دی امنیت کې اخلال راولي، دا کوم چې نظام راغلی د خلکو په خوښه باندې، د خلکو په مټ باندې، د خلکو په یووالي، د خلکو د اتفاق له وجې نه
هغه اتفاق اختلاف ته ورسوي او بې اعتمادي رامنځته کړي.